بسم الله الرحمن الرحیم موږ تاسې نن ورځ درس دی موږ تاسې فورارم وایو د خیر سره ان شاء الله نن ورځ تېر وخت ستاسو چیرې په یاد یې موږ تاسې شولډر یا پکټوریال ګارډیل موږ تاسې وچ پاتې مکلف فراوس کا پلاو ویل بیا موږ ورسته هم رسو ویلي نن به د خیر فورارم یا انټي براخیم د خیر سره وایو چې په دې کې به ولنا او راډیوس د خیر وایو هغه چیرې وخت ان شاء الله مانس یا لاس په هم د خیر سره وایو نو زموږ تاسو نن درس دی هغه د خیر سره فورارم دی یا دې ته ویل کېږي انټي براخیم د براخیم څخه مخکې یعنې براخیم چې هغه آرم یا بازو انټي براخیم چې دا بیا فور آرم دی دې ته ساعد هم وایي د سنګل څخه نیولې بیا تر لاس پورې د مړوند پورې چې په دې کې موږ تاسو دوه هډوکي لرو یو راډیوس لرو او بل موږ تاسې ulna لرو راډیوس چې دی هغه لیټرل یا وحشي تکرار لري زموږ تاسو وجود څخه لري او ulna چې بیا دی د زموږ تاسو وجود میډیل یا انسي قرار لري موږ تاسو وجود ته نږدې قرار لري او موږ تاسو راډیوس وایو دا زموږ تاسو پر آرام دی راډیوس چې دی تاسو باندې چې دغه وحشي خواته یا لیټرل خواته دا زموږ تاسو راډیوس هډوکی دی او ulna چې بیا دی زموږ تاسو میډیل خواته د وجود خواته نږدې موقعیت ته دې ته ulna ویل کېږي دا ulna ویلي کوم چیرې یې دی موږ تاسو ته داسې زده کولی شو موږ چاته وایو چې مثال یو آر رایټ انته صحیح یې نه نو موږ تاسې دغه رایټ په بټه ګوته سره ښیو نه که موږ تاسې بټه ګوته په آر سره فرض کړو نو د بټې ګوتې خواته چې دی هغه راډیوس دی نو یو آر رایټ او راډیوس دواړه په آر سره دی او پاتې سو ولنا هغه نو بیا موږ تاسو اونسي طرف ته کړي او یا بل اصطلاح زده کولی شو موږ تاسو وایو چې یو آر انا اول یو ده بیا آر دی بس موږ تاسو وجود خواته اول ولنا دی ولنا او بیا راډیوس دی وحشي خواته یعنې زموږ تاسو د کوچنۍ ګوتې خواته اونسي خواته وجه خواته نږدې چې دی هغه ولنا دی د بټې ګوتې خواته غټې ګوتې خواته چې دی هغه راډیوس هډوکی پروت دی چې موږ تاسو اول راډیوس خیر سره وایو دا دواړه هډوکي دی په خپل ځان سره د یو بل ترمنځ درې ځایه دی د اتصال یا د اوسېدو نقطه دی لري یو په لوړ پاټ کې دلته جوینټ جوړوي چې دې ته خپله راډیو اولنر جوینټ ویل کېږي خپل د پروکسیمل جوینټ پروکسیمل راډیو اولنر جوینټ صحیح دی او بل ته لاندې دی بند جوړوي په دغه ځای کې چې هغه ته بیا ډیجیټل بند ویل کېږي ډیجیټل راډیو اولنر جوینټ هغه ویل کېږي یعنې وحشي دی صحیح شو او درېیمه نقطه چې ده هغه دلته په منځ کې د انټر اوسس ممبران لري چې لري انټر اوسس ممبران نو درې هغه ساحې دي چې دغه اولنا او راډیوس د بل سره ټینګ سره مښتي یا سره نږدې دوه یې جوینټ شوله یو پروکسیمل راډیو اولنر جوینټ شو او بل ډیجیټل راډیو اولنر جوینټ شو او بل انټر اوسس ممبران شو د په واسطه چې سره یو د بل سره تماس لري یا سره وصل دی د بل سره یو شی دی دلته په دغه پروکسیمل جوینټ کې موږ تاسې وایو چې ولنا چې دی ولنا لوړ ډېر ډبل دی ولنا لوړ خواته ډېر ډبل دی نو د سنګلي په بند کې ډېر کال چې دی هغه کوي ولنا کوي د په البو جوینټ کې سنګلي په بند کې ډېر کار چې دی هغه کوي هغه ولنا ډېر کار کوي نو ولنا چې دی هلته ډبل دی نو په دغه جوینټ کې ولنا چې دی ناچ ورکوي دلته خالقه ورکوي راډیوس په ننوځي داخلي ژور ته نو دلته ولنا چې دی غټ دی قرباني ورکوي لږ خالقه ورکوي تر څو راډیوس داخل سي ورته هلته یو بند جوړ سي لیکن په لاندې برخه کې بیا برعکس دی دلته بیا راډیوس برداره دی راډیوس ډبل دی غټ دی نو په دې برخه کې بیا دلته راډیل یو څه قرباني ورکوي دلته ناچ ورکوي دلته څه کوي ناچ ورکوي دلته بیا ولنر ناچ وایي ځکه په راډیوس کې دی په راډیوس کې موقعیت دی خو د ولنا دپاره ته ولنر ناچ وایي ولنا نه چې په ننوځي نه لوړ خواته چې دی هغه ولنا ډبل دی خالیګا ورکوي راډیوس داخلیږي ننوځ جوینټ جوړیږي په لاندې برخه کې بیا راډیوس ډبل دی خالیګا ورکوي ولنا داخلیږي ورته او بند جوړي هر یو بوس علاج تشکو تشریح به خو دا ما لنډو مهم معلوماتو دواړو په اړه ښه اول راځو موږ تاسې راډیوس شو خو راډیوس وایو راډیوس موقعیت چیرې دی موږ تاسې وایو چې دی خپله په فور آرم کې موقعیت لري خو لیټرل خواته دی یعنې وحشي خواته دی د بټې ګوتې خواته موږ تاسې که چیرې په اناټومیک پوزیشن کې ودرېږو لاسونه سیده وځړوو ورغوي زموږ تاسې مخ خواته
نو د بټي ګوت خواته د موقعیت لري د لانګ بون څخه د اوږدو هډوکو څخه دی او موږ تاسو وخت هم ویلي و چې ټول اوږده هډوکي چې دي دوه اند لري یعنی نهایتونه دوه نه لري یو اپر دی بل لاور اند دی یو لوړ نهایت دی بل لاندې نهایت دی او دای میډول کیویټي هم لري مینس کې د هډوکو د مغز لپاره خالګاه لري سيري او یو شپټ باډي لري ورسره اول لازو اپر اند وایي چې په لوړه خوا کې د ولنا کم شان د رادیوس په لوړه خوا کې موږ تاسو کم شان ویل صحیح سو درې مهم برخې لوړ رادیوس اول هيد اف رادیوس دی رادیوس سر لري رادیوس لوړ چې لري سر لري خپل سر برخه د لوړ ورته ګوري دا رادیوس ټکی دی چپه خواته موږ تاسو کوزو وین رادیوس ټکی موږ تاسو وینو دا رادیوس ټکی دی یعنی اول د هيد یا سر دی دا لوړ چې سوله د سر برخه سوله صحیح سو د رادیوس بل موږ تاسو وایو چې په تاثر کې به د فوبیا لري فوبیا داخل سوي کوچني فوسات ویل کیږي کوچني فوسانه غټو کوچني ساحه چې دا ساحه د هیمورس د کپیچولم سره موږ تاسو تیر ورځ هیمورس لاندې برخه ویله په لاندې برخه کې د هیمورس دوه ځای چې هغه ارتیکولر یا د بند جوړول ساحه وي یو کپیچولم چې دغه سره رادیوس موشتي او بل ټراکلیا او دغه سره ولنا موشتي دی سیسو نو د رادیوس هيد یا سر چې دی په سر کې کوچنی فوبیا لري چې هغه د کپیچولم سره موشتي صحیح دی دغه مینس کې دغه مینس څه وګورئ دغه مینس دغه فوبیا ویل چې دغه مینس دا یې فوبیا ارتیکولاریس دی معنا کوچنی فوبیا چې هغه بند جوړي چا سره جوړي د هیمورس د کپیچولم سره جوړي شابس ښه او په دغه سر کې یو سرکمفرنس دی معنا حلقوي دایره غونډ ساحه لري حلقوي دایره غونډ ساحه لري چې دغه ساحه بیا د ولنا سره یو ځای کیږي چا سره د ولنا سره په ولنا کې یو نوچ شته چې هغه ته راډیل نوچ وایي ځکه د راډیوس لپاره دی سیسو په ولنا موږ تاسو وایي چې لوړه برخه کې ولنا خالګه ورکړي د ولنا غټ دی نه د قرباني ورکړي نو راډیل نوچ لري په ولنا کې چې راډیوس سره یو ځای کیږي بل نیک یا غاړه لري چې عکس به تشریح وکړي چې دا تنګه برخه ده او بل هم توبرزیټي لري معنا زجا برخه لري توبرزیټي اف د راډیوس ورته ویل کیږي په سر کې دغه درې مهم ساختمانونه لري چې د یو کې بیا دوه برخې نورې هم لري تبعکس کې به څه وشوم د دوکتور غوري دا چې په خواته چې دغه د شل خوا دا راډیوس اټو کې دي صحیح سو اوس نو راډیوس اټو کې چې دی دا وړه هيد یا سرس دا اول هیټ لري په هیټ کې دوه برخې لري دا یو په بیا ده چې دا د هیمورس د کپیچولم سره جاینټ جوړي بند جوړي او بل دغه شاوخوا چې تاسو وینئ دا سرکمفرنس دی معنا دایره ده یا لغه ده شاوس د سرکمفرنس ویل کیږي سرکمفرنس یا سرکمفرنشیا ارتیکولاریس دا به چا سره موږ د به ولناټو کې سيري د ولناټو چې دغه نوش ویني د خالګه دغه نوش خالګه چې کړی ده دا خالګه سره موږ دلته ولنا غټ دی ولنا دلته قرباني ورکي نوچ ورکي راډیل نوچ دی یو سره ځای کیږي دلته رادیو ولنر جوینټ جوړیږي رادیو ولنر دا پروکسیمل دی یا سوپیریور دی سیسو انا لوړ باندې یا پروکسیمل رادیو ولنر جوینټ دی اپر رادیو ولنر جوینټ دی نو هډ مویل په هډ کې په بیا او بل دغه سرکمفرنس پسې دغه کالم لري کالم معنا نیک غاړه ته ویل کیږي دا د رادیوس نیک یا غاړه څنګه برخه ده د سر څخه وروسته چې ده غاړه ده ته کالم رادیو ویل کیږي یا د رادیوس نیک غاړه ویل کیږي پسې دغه زجا برخه ده لاندې پسې دستي دغه زجا برخه ده توبرزټي رادیو ورته ویل کیږي یا توبرزټي رادیالس د رادیوس اډوکي توبرزټي معنا زجا برخه چې د سره به ځنې عضلات سره موشتي دا و د رادیوس لوړه برخه چې په دې کې هډو په هډ کې فوبیا او سرکمفرنسیو هډ فوبیا ده کپیچولم سره موشته هیمرس او سرکمفرنس ده ولنا سره موشته د نوچ اف د رادیال نوچ سره موشته بل کالم غاړه او بل پوزټیو شابس دا د رادیوس لوړه برخه یا لوړ پارت ښه اوس راځو د رادیوس اټو کې موږ تاسو وایي دا کچې موږ په مینس پرې کو د مثلث ته ورته شکل لري نو د درې بارډرونه لري درې بارډر د یو بارډر د بل بارډر او دغه لاندې بل بارډر دي او درې سرفیس لري دغه یو سرفیس دی دا بل سرفیس دی دا بل سرفیس دی دا لوړ بارډر ته ویل کیږي سوپیریور بارډر تاسو دغه انټیریور بخښه دي انټیریور بارډر ته ویل کیږي مخ ته دي تاسو انټیریور بارډر په مینس چې موږ پرې کو دی دا مثلث شکل اخلي انټیریور بارډر ته ویل کیږي دا انټیریور شو بارډرز دا بل ته ویل کیږي میډیال بارډر تاسو د ولنا خواته متوجه دي او یا انټر اوسس معنا دا ټوک په مینس کې
د ولنا او د راډیوس ترمنځ دا خط شته د ولنا او د راډیوس ترمنځ ده دې خواته به دغه پروت دی دې خواته به ولنا پروت دا رقم مثلث ته ورته شکل لري د به ستي ولنا پروت دی دغه بارډر ته ویل کیږي انټر اوسس بارډر یا میډیل بارډر دغه لاندې برخه ته ویل کیږي دا به چې پوسټیریور بارډرز دا شاته یا پوسټیریور بارډرز دا چې موږ تاسو اټو په منځ نیمه یو دا شکل اخلي نو انټیریور مخته بارډر یې سو میډیل انټر اوسس په منځ کې بارډر یې سو او پوسټیریور شاته بارډر یې سو دا درې بارډرونه سول سو سرفیس چې دی سطح چې دی سطح یو دغه سطح ده دغه سرفیس دی چې دته انټیریور سرفیس ویل کیږي دا کوم سرفیس دی دا به انټیریور سرفیس سو دا انټیریور سرفیس دی انټیریور سرفیس به دغه سرفیس دی چې دته لیټرل سرفیس وایي معنا وحشي مستخدي پروت دی لیټرل سرفیس ته ویل کیږي او بلې به دغه سرفیس چې دته پوسټیریور شاته ویل کیږي دا پوسټیریور شو سرفیس نو که چیرې موږ سره ولاړ سو ډېر سره ټکو مینس شو پرې کو نیمه کو دای به درې بورډرونه ولري معنا کنارونه به ولري کنار تیرې سکی به ولري او درې به سطحي سرفیسونه ولري صحیح سو دغه لوړې انټیریور بارډر شاته پوسټیریور بارډر دی او په مینس کې انټرووسس یا میډیل بارډر دی دا یې لیټرل سرفیس دی دا یې انټیریور سرفیس دی او دا یې پوسټیریور سرفیس دی دغه سطحي د شکی لري سطحي او بارډرونه لري په انټیریور سرفیس کې یو فورامین هم شته نیوټریشن فورامین د تغذیه لپاره موقعیت لري پکې ښه اوس راځو لاندې برخه موږ تاسو وایو چې راډیوس هډوکي په لاندې برخه کې کومې ساحې لري په لاندې برخه کې اول میډیل سرفیس وایي میډیل معنا اونسي چې د چا خواته دی د ولنا خواته دی موږ ویل چې په لاندې برخه کې راډیوس غټ دی نسبت چاته و ولنا ته دی غټ دی نو دلته د یو نوچ لري هغه ته ولنر نوچ وایي خالګا ورکړي ته ولنر نوچ ورکړي دا دواړه چې دی د دواړه راډیوس هډوکي دي صحیح سو دا یې د مخ خوا ده صحیح سو او دا چې د شاخ خوا ده نو دا شاب ډیسټل سره برخه د وینټرل برخه سیسو دلته اوس موږ تاسو وایو چې د په میډیل خوا کې دغه سي یو دغه ورکی ولنر نوچو کې چې دا د راډیوس لپاره د راډیوس سره ځای کیږي د میډیل خوا سره چې فل د میډیل خوا سره میډیل خوا سره بل یې شل یا وحشي خوا دا د باندې خوا ده یې شل یا دا وحشي خوا دا د باندې خوا ده دلته به یو پروسیسور کې بارزه ورکی دغه پروسیس دته چې رادیال سټایلوید پروسس یا خالي سټایلوید پروسس صحیح دی دا یې شل خاص ول بیا لاندې انفیریور خوا دا لاندې تاسو دا شین رنگ ویني دا غزرب دی شین دا لاندې برخه د انفیریور پارت ویل کیږي دا برخه د مړوند سره د لاس د باندې سره بند جوړي صحیح سو د کارپل اډوک سره بند جوړي د دوه اډوک سره موشه د سکاپوید او د نیټ سره موشه به ورسته بیا وایو چې د لاس په مړوند کې اته اډوک دي د غوس یو سکاپوید چې دا کشتۍ ته یا بورډ ته ورته شکل لري او بل لونیټ د هلال یا سپوږمۍ ته ورته شکل لري دغه دوه سره د موشتي راډیوس کوم چې په امتحان کې سوال ته راځي چې د لاس د بند کې د راډیوس اډوکي د کوم اډوک سره موشتي تاسو وایاست چې د سکاپوید سره موشتي او د لونیټ اډوک سره موشتي یعنی یو فیسټ لري معنا دا هغه فیسټ معنا هغه مخ چې هغه بند جوړي سیسو فیسټ فور ارټیکولیشن ان د بند لپاره فیسټ لري یو د سکاپوید لپاره دی او بل د لونیټ لپاره لونیټ د باندې فیسټ لري بلې اپر سرفیس دی اپر معنا لوړ برخه د لوړ برخه د برخه ده چې هغه تنې سره وصله ده اکی خاص شي نشته صحیح بلې انټیریور پارت دا سربېره چې دی دا سربېره دا انټیریور پارت دی چې دلته یو ټوبرکل هم لري چې دا توجه بخش په پوسټیریور پارت دی انټیریور پارت دا بل سمت دی ما دا پاکم یواري دغه انټیریور پارت دی صاف صفا دی سو او دا ډورسل یا پوسټیریور پارت دی چې هغه کې مشتاس دغه ټوبرکل هم دی د ډورسل ټوبرکل ویل کیږي نو موږ چې د شپږ برخې لري میډیل سرفیسو میډیل خواص ولا چې ورې د ول ناصر یو ځای کیږي او نر نوښت لري د ټرل سرفیس چې ورې کټ مازه پروسس بارزل لري او تل برخه لري دا او تل برخه لري بل انپیریل لاین سرفیس دی چې هغه د لاس د بند سره جاینټ جوړي صحیح سو د سکاپوید او د لونیټ اډوک سره ځای کیږي بلې اپر سرفیس چې هغه تنې سره لوړ مشتي بلې انټیریور پارټس چې مخ ودا صاف خوایا ده او بلې پوسټیریور پارټس دغه ځجا برخه ده چې د ټوبرکل هم لري سره دغه شپږ برخې په لاندې برخه کې موقعیت لري د راډیوس اډوک
دا د راډیوس هډوکي چې دی لنډه خلاصه یې ده. موږ ویل چې دی وحشي پروت دی، موقعیت چې دی لیټرل پروت دی. سیاسو پر عرب د اوږدو هډوکو څخه دی، دوه انډ لري. سیاسو اپر انډ و لوړ او لاور انډ. سیاسو یوه یې باډي یا شیپ بدن یو ټول اوږده هډوکي چې دي دوه انډ یو باډي لري. بل په اپر انډ کې موږ تاسو ویل چې د ځینې مهم برخې لري لکه هډ سر لري، نیک غاړه مو ویل، راډیال فبرزیټیوم پکې ویل. سیاسو او بل په لاور اند کې په لاندې برخه کې موږ تاسو ویله چې کوم شان لري. انټیریور پارت مو ویلی، سرفیس مو ویلی، پوسټیریور مو ویلی چې هغه پوسټیریور چې مو چې تبرکل وري ولا مقعره و سيسو. بل میډیا سرفیس مو چې هغه د ولنر نوع چې د ولنر سره مشته دی. بل مو لیټرل سرفیس وي چې هغه سټایلایټ پروسیسر درلودي. او بل مو انفیریور وي چې هغه لاندې موقعیت درلودي. دلته یو سپیریور نه دی راخسته، سپیریور چې دی هغه لوړ تنې سره مشته. په باډي کې موږ تاسو ویل چې د درې بارډرونو لري، کوم په یادې مثلث پر کوم انټیریور بارډر یو، پوسټیریور یو او میډیال یو. سرفیسونه مو هم ویل چې درې سرفیس دی لري، مثلث پر کوم دی یو لیټرل سرفیس لري، پوسټیریور لري او انټیریور سرفیس لري. دا و د اوناټو کې لنډه خلاصه. اوس راځو موږ تاسو دغه د راډیوس اټو کې بخښه دي. اوس راځو موږ تاسو اوناټو کې شروع کوو. ولنا به اوس وایو دا د راډیوس اټو کې لنډه خلاصه و. اوس راځو ولنا موږ تاسو شو ولنا یې پر آرام کې دی. دی به میډیل قرار لري او څه قرار لري سیسو. دی موږ تاسو وایي چې د میډیل سکلیټ جوړي د چا د فور آرام، یعنی اون څه خواته قرار لري. که موږ تاسو چې انټیفیک پوزیشن کې ودرېږو لاس مو دا رقم څا قرار ولري، موږ تاسو لاس دا رقم موقعیت ولري. صحیح دی. دا رقم کې میډیل خواص چې دی د میډیل بدن خواص چې نږدې صحیح سو دا موږ تاسو ولنا دی. صحیح دی. او یکشل خواته چې دی وحش خواته چې دی هغه موږ تاسو راډیوس دی. راډیوس موږ تاسو ویلي. اوس موږ تاسو شوایو موږ تاسو ولنا وایي. ولنا چې دا میډیل پروتین دی بدن خواته نږدې پروتین په ارم کې صحیح دی. دی هم د لانګ بونز څخه د اوږدو هډوکو څخه دی. نو اوږده هډوکي موږ وایي ټول چې لري دوه انډ لري، یو بل ور انډ بل لاندې انډ دی. او بل منډلري کیویټي لري، یعنی د هډوکو د مغز لپاره خارجه لري یا شیفټ او باډي بدن جسم لري. اول لازم وړه برخه وایي په اپر اند کې د چشي لري کوم شان لري. په اپر اند کې په وړه برخه کې ولنا هډوکي ډېر مهم شي چې دی هغه اولیکرانون پروسس دی. اولیکرانون دا پروسس دا اثر ته وایي دا اثر دغه دغه پر کوم چې مثال لکه د پلاس هغه دغه سر چې دی نه شي چې پکې نیول کېږي مثال نه دغه پروسس لري. د اکرانونو پروسس ویل کېږي. دا چا د پاره دی؟ دا چې کوم وخت موږ تاسو لاس خلاصوو په سنګلې کې دا سنګلې هډوکي چې سنګلې سر دا سنګلې سر دی اصل کې سنګلې سر دی چې د همورس هډوکي په شا کې کوم پوساوه کوم تیر وزارت په یاد ورې موږ ویلو چې ورې پوساوه ولې کرانونو پوساوه دی پاکه نه وز موږ لاس خلاص کو لاس ایکستنشن وکي دا سر ورې نه وځي او نه پرې چې موږ تاسو لاس ډېر لاس صحیح دی. که چې برعکس موږ لاس بیرته باند کو اټولیږي به دغه پروسس راځي د همورس مخ ته یې پوساوه چاته کروکوید پوساوه کرونوید پوساوه چې هغه ورچ کیوس د یو سره پوښتنه دا کرونوید پروسس دی ورې کرونوید پوساوه چې سره پوښتنه وسره. نو په ولوي برخه کې په وړه برخه کې چې دی د اولناډو کې مهم شی الیکرانون پروسس دی. معنا یو بارزه د چراوتل د شابس او دا په سنگلي اټو کې سر دی خپل صحیح سو چې د خپل چيري دغه پروسس په مینس کې بدلته یو خالي ګاز ده دا ته به ناچ وای ته شو ته ناچ ته مزه پاکم. دلته دغه مینس چې د شین رنگ چې د شین دغه زروپ دغه ته به ناچ ویل کیږي. دا ناچ دی کوم ناچ ټروکلیر ناچ دی د چا د پار جوړ شوی دا ده خپل د همورس اډو کې ټروکلیر د پار جوړ شوی تاسو ګورئ دا کسته د لوړ همورس دی تاسو چې وینئ دا همورس دی الوړ دا همورس دغه ته همورس ټروکلیا ده چې دغه ټروکلیا د پاره بیا په لاندې په ولنا کې دا لاندې ولنا ټوکې دي دا شاخه ولنا ټوکې دي دغه یو الکترون پروسس دی په مینس کې ته خالګا ستا خالګا چې په دغه باندې راسرخي چې موږ تاسو لاس په دوه خلاصو دلته په ولنا کې ټروکلیل نوچ دی او په همورس کې به ټروکلیا د ټروکلیل نوچ لکه د دروازې چپړاس نه دی چې موږ تاسو خلاصو بندو دا پر اثر خمو لاس د ټول کو به خلاص کو دغه ټراکلیر نوچ ته ولنا ټکی د همبرس ټراکلیا باندې سره اثر لکه چپړاس پر کم صحیح سو او دغه د سنگلی باندې ته جوړیږي.
نو په وړه برخه کې چې موږ تاسو ویلي اول موږ د قانون پروسس ویلي ولناک ډېر مهم ځای ته مان شابس پروسس دی په داخل کې بیا شکلیر نوچ دی چې هغه شکلیا سره یو ځای کیږي چې پراته کم پر اثر چې موږ لاس خلاصو بده دا مینس کې دا چې تاسو ویلي دا زرغون دغه د شین دغه ضرب چې دا شکلیر نوچ دی دا چې د شکلیر نوچ دی دا سر ته ویل کیږي د قانون پروسس بل انټیریر انفیریر ته مخته او لږ لاندې ولنر توبرزیټي لري دی چې لري ولنر توبرزیټي لري دا مخ تاسو وین دا مخته لاندې دا برخه چې دا ته ویل ولنر توبرزیټي ولنر توبرزیټي د شا برخه ده د ځین عضلات لپاره جوړه شوې ده بل لیټرل برخه کې په وحشي برخه کې دی بل نوچ لري خالیګاه لري نوچ موږ تاسو ویلو چې دا د یو شي لپاره جوړ شوی خالیګاه نه نو راډیل نوچ لري چا لپاره دی د راډیس لپاره دی راډیس د سر لپاره خالیګاه ده دغه دی موږ تاسو په تیر درس کې ویله راډیوس په درس کې چې راډیوس سر دلته ورسره مشت نو کوم جوینټ جوړیږي راډیو ولنر جوینټ راډیو ولنر جوینټ جوړیږي نو راډیوس سر دلته داخليږي موږ ویل چې لوړه برخه چې ده ولنا د بردار ده ولنا قرباني ورکي دلته نوع چې خالقا ورکي چې ته راډیل نوع ویل چې د راډیوس سر ورسره مشت او راډیو ولنر جوینټ یا بند جوړي بل بیا لیټرل انفیریر دی په وحشي کې لږ لاندې دغه لیکه چې ده تاسې وینئ دغه ته ویل کېږي سپینیټور کریسټ سپینیټور کریسټ دا د سپینیټور عضلې لپاره جوړ شوی دی دغه کریسټ یا تیغې سره د عضله مشت بیا د خیره وایو انشاءالله ورې وایو دلته یو کریسټ لري نو په دې د ولنا په لوړ پارټ کې ډېر مهم شی چې دی موږ تاسې د اکرانو پروسس ویلي دغه لوړ اکرانو پروسس په منځ کې مو ټراکلیر ناچ ویلی دغه مخ خواته یو ځای پاتې شو دغه تکرونویډ پروسس ویل کېږي صحیح او دغه ناچ مو ویل راډیل ناچ مو ویلی او بل مو دغه کریسټ سپینیټ کریسټ موږ تاسو ویلي دا یې مهمې برخې د وناټو کې د اپر اند یا لوړې برخې شامس دغه تاسو وینئ دغه د ولنا لوړه برخه ده دا یې د مخ خوا ده او دغه یې د شا خوا ده دا یې د شا خوا دا چې ټول چې دي دا د اکرانونو پروسس دی دا موږ تاسو سنګلې ورته وایي نه سنګلې او داخل کې بیا چاکلیر نوچ لري دلته خالګاه لري چې هغه دا چاکلیا سره بند جوړوي سنګلي بند جوړوي سره پر راسره چې په لاس خلاصو بندو صحیح ده دلته مخته ټوبرزیټي و نه ټوبرزیټي و شابس او بل دلته یو انا موږ چې ته کریسټو ولا سپینټر کریسټو شابس الته یو نوچ درلودي د راډیوس سره لپاره یو نه خالګاه یا نوچ راډیال نوچ دا بند ته ویل کېږي راډیو ولنر جوینټ صحیح ده دا لوړ خو نو بیا البو جوینټ دی په لاس د بند د سنګلي بند دی صحیح ده د کپیچولم سره راډیوس ځای کېږي مخکې مو ویلي او ټراکلیا سره ته ولنا یو ځای کېږي چې سنګلي بند جوړېږي ډېره برخه په دې کې ولنا لري صفت راډیوس راځو د باډي هم وایو دا مثلث نه یې شامس دا مثلث دا یو د چې هر وخت په یاد ولري دا یو هټوکی ګردو راډیوس پارس کې راډیوس هټوکی صحیح دی شباته موقعیت لري او دا بل ګردو ولنا هټوکی پارس کوي شامس د یې سره موږ تاسو کولی شو چې بارډرونه او سرفیسونه ډېر لنډ زده کړو دا مخته چې موقعیت لري دا یې انټیریر بارډر دی انټیریر بارډر په دواړو کې شته هم په ولنا کې شته هم په راډیوس کې شته دا شاته یې پوسټیریر بارډر دی په دواړو کې شته هم بارډر دی پوسټیریر معنا شاته دی هم په ولنا کې شته او هم په راډیوس کې شته دغه د مین بارډر ته ویل کېږي انټر اوسس بارډر انټر اوسس د راډیوس لپاره چې دی دا میډیل دی خو د ولنا دپاره چې دی هغه لیټرل دی چې دی لیټرل لکه په ولنا کې وحشي پاتې قرار لري موجود څخه ډېر دی لیکن په راډیوس کې بیا اونسي قرار لري د وجود ته نږدې کېږي او که لاندې زده کوئ انټر اوسس بارډر خلاص صحیح دی دا مخ خواته انټیریر سرفیس لري چې لري انټیریر سرفیس لري دا هم انټیریر سرفیس لري دغه لاندې دا پوسټیریر سرفیس دی چې دی دا پوسټیریر سرفیس دی پوسټیریر سرفیس لیکن راډیوس چې دغه لیرې خواته دغه سرفیس دی ته بیا لیټرل سرفیس وایي ځکه راډیوس چې دی هغه لیټرل پروت دی صحیح دی وحشي خواته پروت دی وجود څخه لیرې دی دا لیټرل سرفیس لیکن په ولنا کې بیا دا میډیل سرفیس دی بس فرق په دغه شکل دی نو د دې بارډرونه سوله انټیریر پوسټیریر او انټر اوسس مینځ او د درې سرفیس ولا انټیریر پوسټیریر د یو د لیټرل دی او د بل د بیا میډیل دا و د ولنا د راډیوس اټو چې د دواړو بارډرونه یا کنارونه او سرفیسونه یا سطحې صحیح دا مثلثونه چې په یاد ولرئ ان شاء الله بیا مو هیڅ وخت نه یریږي
ښه مخته ځو. دغه د که چیرې موږ تاسو راولاړ شو دغسې مثال د خبرې راډیوس هم دغسې په منځ پرې کړو دغه ویلې دا یو مثلث ته ورته شکل اخلي دغسې شکل اخلي راډیوس مثلث ته ورته شي اخلي دغسې شکل به یې اخلي صحیح دی. او که چیرې نه هم پرېښودو دی داسې مثلث ته ورته شي اخلي شکل اخلي داسې مثلث ته ورته شکل اخلي دا به یې میډیل بارډر سي دا به یې انټیریور بارډر سي او دا به یې پوسټیریور سي بارډر سي ته دوی دا یې انټر اوس بارډر دی یا میډیل بارډر دی شابوس دا لوړ چې دی دا انټیریور بارډر سو مخاطه سو دا لاندې پوسټیریور بارډر سو ته سو سرفیس دا مخ ته انټیریور سرفیس دی صحیح دی شاته دغه شاته پوسټیریور سرفیس دی او دغه یې لیټرل سرفیس دی د باندې خواته دی دی هم دغه رقم دی قلنا دغه به انټر اوس بارډرز څخه ته منځ کې راځي دی داسې قرار لري بل به داسې موقعیت لري دواړه یې داسې پاتې سره صحیح سو دا به انټر اوس بارډر سي انټر اوسس بارډر سي دا مخ ته انټیریور بارډر سو انټیریور بارډر سو شاته دغه دا posterior border سه posterior border سه مخ ته دغه anterior surface دا مخاط او شاته دغه posterior surface او دغه medial surface چې ما په مثلث کې درغوښوي عین هغه رقم چې سوی دی جوړ سوی راځو د ولنا لاندې برخه وایي چې ولنا په لاندې برخه کې کوم شان لري اول ولنر هیډ دی د ولنا سر دی ولنر هیډ بل ستایلویډ پروسس دی راوتلې بارزه صحیح سو میډیل خوا کې قرار لري او بل ارتیکولر سرکمفرنس دی معنا داسې الغه لري چې هغه د چا سره موشي د راډیوس سره موشي دغه د ولنا لاندې خوا ده شاوس سوګوي دغه ستایلویډ پروسس دی راوتلې برخه د بارزه ده وینئ ستایلویډ پروسس دی چې دا څنګه موقعیت لري د دې موقعیت چې دی خپله دا میډیل ته دی یعنې د وجود کوچنۍ ګوتې خواته دی ځکه میډیل قرار لري ولنر ستایلویډ پروسس میډیل قرار لري صحیح سو او دا د ولنا هیډ یا سر سو ده صحیح دی او بل دغه چې دی څوکه د تسویې نه د شاوخوا اته ارتیکولر سرکمفرنس ویل کېږي معنا دایره ده خو بند جوړي چا سره بند جوړي د راډیوس سره په راډیوس نو چې لاندې برخه مو وایي چې راډیوس غټ دی صحیح سو په راډیوس چې غټ سو هغه داسې یو ناچ ورکوي داسې خالګا ورکوي ناچ ورکوي چې ناچ ورکوي ولنا چې داسې لاندې راغلی د ولنا سر چې دی داسې دلته داسې سره مشت دلته بند جوړېږي کوم بند جوړېږي راډیو ولنر بند جوړېږي نو ولنا لاندې درې برخې لري هیډ سره سو ستایلویډ پروسس دا راوتلې بارزه سوله او سرکمفرنس دی دا شاوخوا د الغه د شاوس چې هغه چې د راډیوس سره جاینټ جوړېږي راډیو ولنر جاینټ جوړېږي خو ډیسټل جاینټ دی یو راډیو ولنر پروکسیمل دی چې هغه د سنګلي سره دی بل راډیو ولنر ډیسټل چې هغه د لاس د مړوند سره یعنې دوه بند ځای بند جوړي راډیوس او ولنر دا یې لنډه خلاصه ده د ولنا ټوکې دی میډیل قرار لري موږ ویلې مخکې هم په لانګ بون څخه دی نو ځکه دوه اینډ لري اپر اینډ او لاور اینډ او یوه باډي لري شاوخوا مخکې لا وویله اپر اینډ کې موږ ویل کوم شیان لري اودیکرانل پروسس و تروکلیال نوچ و چې هغه په تروکلیال باندې ښکاري راسره خلي چپراس پر کم کرونویډ پروسس و شابوس چې مخ خواته موقعیت درلودي او راډیل نوچ و چې د راډیوس خواته وحشي خواته و راډیل سر پر ننوتي بل یې لاور پارټ و لاندې اینډ و صحیح سو په دې کې سټایلویډ پروسس دی د هډوکي راوتلې بارزه وه هیډ اپ ولنا د ولنا سر و په دا سر کې بیا سرکمفرنس هم ورسره چې هغه د راډیوس سره چې جوړي جوینټ جوړوي ورسره په باډي کې مو ویل چې درې بارډرونه سوله انټیریور بارډر دی مثلث په رقم پوسټیریور او لیټرل یا انټر اوسس سرفیسونه مو هم وویل مثلث په رقم درې او میډیل سرفیس او پوسټیریور سرفیس او انټیریور سرفیس دا و د ولنا هډوکي لاندې نهایت یا لاندې خوا چې کوم ساختمانونه لري کوم شیان پکې شته او هغه یې لوړه خوا و دغه یې لوړ اپر اینډ و دغه یې لاور اینډ شاوس دا یې باډي یا بدن و شاوس راځو موږ لاس ته پسې راځو لاس یا مانس پسې وایو لاس یا مانس کې موږ تاسې درې برخې لرو یو خپله کارپس یا لاس ریسټ دی ریسټ مانس خپله په لاتین کې لاس ته ویل کېږي اوله برخه چې دا کارپس دی د لاس مړوند دی دلته اته هډوکي قرار لري څو هډوکي قرار لري اته هډوکي قرار لري بل یې میټا کارپس دی د لاس پام یا ورغوی دی د لاس د خپړه نه ده پنجه چې په دې کې پنځه هډوکي قرار لري دا دوهم برخه شوله چې په دې کې بیا پنځه هډوکي قرار لري حساب یې د غټې ګوتې څخه شروع کېږي غټې ګوتې څخه شروع کېږي بل بیا پلنجیز لاس ګوتې دي چې په دې کې
سورلس بوتي قرار سورلس بوتي. دا یې درېیم برخه سوله شامس دا زموږ هسې مانس یا لاس و شامس چې په دې کې دغه شان قرار لري. راځو اول کاپل بونس وایو اول برخه وایو د لاس نمبر 1 هارت چې وسې سو ته ریسټ ویل کی لاس نمبر 1 دا د شارټ بون دلته قرار لري یا لنډ هډوکي ته قرار لري. په مانس کې چې کوم هډوکي دي هغه شارټ بون یا تا هډوکي دي کوچني کوچني هډوکي دي. دا موږ تاسو مخکې هم ویلي وو چې د اپر لیمب او لاور لیمب ټول هډوکي اوږده دي بې له بند څخه د ریسټ یا د لاس بند څخه او انکل د پښه بند څخه دا بندو څخه بغیر نور د لاسو او پښو هډوکي چې دي هغه اوږده هډوکي دي. نو د نمبر 1 یا د بند هغه چې دي هغه شارټ بون لنډ هډوکي دي شابس. دا لنډ هډوکي چې دي اته هډوکي دي څو هډوکي دي اته هډوکي دي په دوو کتارو کې قرار دی یو پروکسیمل کتار دی بل ډیسټل کتار دی. څلور هډوکي چې دي هغه پروکسیمل دي اول دي څلور نور چې دي هغه ډیسټل یا دوهم قرار دی شابس. نو څلور یې موږ ته نږدې دي اول د واره دي څلور یې بیا وروسته دي صحیح شو. نو اول به د پروکسیمل موږ تاسو وایو چې دا پروکسیمل کم څلور هډوکي دي صحیح شو. په پروکسیمل کې څلور هغه هډوکي دي چې یو په هغه کې سکاپویډ دی چې دا بوټ شیپ دی د کشتۍ پر رقم دی اوس بیا شکل اوس وګورو. دوهم یې لونیټ دی چې دا سیمیلیونر دی هلال ته ورته یا شپږمۍ پر رقم دی. دریم یې چې دوی خپله ټراکیټرم دی ټراکیټرم معنا مثلث ته ورته پارامایډ یا مثلث ته ورته شکل دی. او څلورم یې پیزي پارم دی. نو یو اس سو بل ال سو بل ټي سوله او بل پی سوله اس ال ټي پی. که دا کم لږ سم زده کوئ مثال دا یو نمونیکس دی شي لوکس ټو پریټي دا ډېر ښایسته معلومیږي نه. اس یې شي سوله ال یې لوکسو ټي یې ټوسو او پی یې پریټي سوله. اوس اس چې بیا دی دا یې سکاپویډ سو اول هډوکی سو چې دا کشتۍ ته ورته سو. لوکس ال چې دی دا یې لونیټ سو دا به هلالي دی. ټي یې ټراکیټرم سو دا یې مثلثي شکل لري او پریټي یې پی یې پیزیپارم سو. دا لنډیز دپاره چې زده کوئ درمیانه یریږي شي لوکس ټو پریټي دا ډېر ښایسته معلومیږي صحیح شو. دا یې اول یا پروکسیمل لاس ول راس وایي دا زموږ تاسې په مړوند کې اول کتار چې موږ ته نږدې دی صحیح دی. بیا که څه وروسته وګورو دوهم کتار چې دی هغه زموږ څخه پسې لږ ډېر دی پسې دوهم کتار شروع کېږي چې په هغه کې بیا کوم هډوکي دي اول ټراپیزیوم دی څلور زولایي ټراپیزویډ او ټراپیزیوم دواړه څلور زولایي ته ویل کېږي. یو لږ غټ دی بل لږ کوچنی دی خو ټراپیزویډ معنا وایي د کوچني لکه د کوچني بوټ بیبي بوټ شیپ دی د کوچني د بوټ په رقم دی. نو ټراپیزیوم اول ټراپیزیوم سو په دوهم کتار کې دوهم یې ټراپیزویډ سو. دریم کپیټیټ سو کپیټ خپل سر ته وایي هیډ ته وایي د سر په رقم شکل دی صحیح شو چې دی د ټولو غټ هډوکی دی دا جس بون دی غټ هډوکی ټولو غټ هډوکی دی. او بل همیټ دی همیټ معنا هوک چنګک ته ورته دی چنګک ته ورته دی. نو ټراپیزیوم سو ټراپیزویډ سو کپیټیټ سو او همیټ سو صحیح شو. د دې لپاره به نمونیک سر چې نمویر مناسب بیا ورته چې دا زده کړئ and try to catch her په بل کې مو ویله she looks too pretty دا ډېر ښایسته معلومیږي. try to catch her هڅه وکړه چې ټینګ یې کړې نه مثال کوپتاره یې چې وکړې دا ډېر ښایسته معلومیږي هڅه وکړه چې ټینګ یې کړې مثال د خبرې صحیح دی. نو try ټي ده ټي یې ټراپیزیوم دی صحیح دی. دا بل ټي چې ده ټو دا یې ټراپیزویډ دی. سی چې ده کیچ دا یې کپیټیټ دی او اچ چې دی هر دا یې هماټ دی. دا څلور ټکي شول صحیح شو. اوس په هغه څه کې زه ورغوښوم بیا به انشاءالله ته اسانه بشي. نو موږ تاسو لاس په مړوند کې اته هډوکي لرو څلور چې دي هغه یې موږ تاسو ته نږدې دي پروکسیمل کتار کې دي څلور نور چې دي هغه موږ څخه لرې دي چې په ډیسټل کتار کې موږ تللی تاسو وګورئ دغه اته هډوکي دي شابس. اول دغه چې دي دغه لوړ کتار چې دي دا خپله پروکسیمل دی موږ ته نږدې کتار دی صحیح شو. په دې کې د اول سکاپویډ دی یا سکاپویډ هم دغه کشتۍ ته ورته د کشتۍ په کوم شکل لري صحیح شو. دغه دوهم چې دی دا لونیټ دی دغه دوهم دا لونیټ دا لونیټ دی معنا هلال ته ورته شکل لري. دغه دریم چې دی مثلثي دی ټراکیټرم دی مثلث ته ورته دغه دریم درې زولایي یا هرم یا مثلث ته ورته. او څلورم چې دی دا پیزیپارم کوچنی هډوکی دی شي لوکس ټو پریټي څلور هډوکي پر اسور پر زمت. اوس راځو ډیسټل ته راځو دغه ډیسټل کتار دغه څلور چې دی دا یې ډیسټل کتار شابس. په دې کې دغه اول چې دی دغه ټراپیزیوم دی ټراپیزیوم صحیح شو چې دا یې څلور زولایي دی څلور زولایي دی.
دوهم چې ته تراپیزویډم دی دغه لاندې دغه دا تراپیزویډم دی. تراپیزویډ تقریبا دوه څلور زره ته ویل کېږي. تراپیزویډ معنا کوچنی دی اوسه دی وایي چې د کوچنیانو د بورډ په رقم دی. دغه دریم ټولو غټه ډوکې چې دی په کارپل بونز کې د ټولو غټه ډوکې چې دی دغه دریم دی چې دې ته بیا وای کپیټیټ یا کپیټیټم معنا سر ته ورته لکه سر دی. دا سر ته دی نه سر دی سر ته ورته شکل دی ته کپیټیټ لري. دا چې سوال راځي چې د کارپل ډوکې یا د لاس د مروان ریسپون ټول غټ ټوکی کومه ټوکی دي واسه هغه کپچره ټوکی دي. لکه د تو ویل چې په ریسپون کې تر ټولو غټ ټوکی په کم قطار کې موقعیت لري سوایاس چې په ډیسټل قطار کې یعنی لید دوام قطار کې موقعیت لري. څه ګټه ټوکی چې کپیټره ټوکی دي. اخر څلورم چې دا همات دی چنګک په رقم شکل دی شاوس همات یا چنګک ته ورته شکل. نو دا وسلو هډوکی د مروان د سکاپوید وو نیټو ټاکټرمو بیزیپارما ورکتار کې و تراپیزیم تراپیزویډم کپیټیټ او همات په دوم قطار کې و. صحیح دی. پسې د لاس ګوتې دي هغه ډېر اسان دي. د لاس میټاکارپلس لاس خپړه ده او ګوتې دي شابس. میټاکارپلس دغه پنځه دانې دي شابس چې د بټ ګوتې څخه شروع کېږي دغه اول دانه سوله میټاکارپلس دغه دوهمه بیا دریمه بیا څلورمه پنځمه دانه لانګ بون څخه دي دوه انډ لري د لوړ انډسو لاندې انډسو او باډي لري شابس. او بیا پسې پلنجي ته ګوتې دي شابس. پلنجي دي ډیسټل لري برخه لري میډیال لري او پروکسیمل لري خو پټه ګوته کې یوازې چې دوی هغه پروکسیمل او ډیسټل دي ټول سورلس ته نه کېږي. دا هم د لانګ بون څخه دی ان شاء الله په دې کې خاص بل شی نه لیدل کېږي. یو بندونه بیا د خیر ان شاء الله په ټول د څه د خیر ویل کېږي چې بندونه څنګه جوړېږي او د خیر وروسته بحث پر کوو. نو دا اوس موږ تاسو ته نن درس افرلیم د خیر خلاصو ان شاء الله باقي فور ارمو مانس هند مو دواړه شي. چیرې پښتنو سوال لري په ګروپ کې کولای شي هغه چیرې پښتنه ډېری